سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بل نوعت دا د قرآن د امثالو په اړه دا. قرآن کې طالبانو مثالونه راغلي او علماء وی علامه ماوردی شافعی هغه د امثالو د قرآن په اړه کتاب جوړ کړی ده. نو دی وایي امثال د قرآن چې دی بعضې خلکو ځانونه په امثالو د قرآن مشغول کړي، په ممثلاتو باندې خبر نه دي. باید مثال سره له ممثله په دې ټوله باندې ځان پوی کي. دا هم یو لوی علم د قرآن د مثالونو مسئله. او مثالونه د قرآن چې دي امام سیوطی دلته د امام شافعی نه نقل کوي رحمهم الله، وی په مجتهد باندې چې څوک غواړي چې علم د قرآن زده کي، په هغه چا باندې چې علم د قرآن په زده کول فرض دي، یعنی قرآن زده کوي، یو له هغې نه باید په امثالو د قرآن باندې ځان پوی کي چې د امثالو د قرآن مقصد څه شی ده. امثال د قرآن دوه قسمه دي طالبانو. یو هغه مثالونه د قرآن دي چې هغه ظاهر او مصرح به دي، ظاهر دی او تصریح قرآن پې باندې کړي، داسې مثالونه د قرآن دي. او یو داسې مثالونه لک مثلهم کمثل الذي استوقد نارا، دا اوس طالبانو ظاهر مثال د قرآن ده. یو د قرآن باطل امثال دي، کامین دي، پټ دي طالبانو، دا خو ظاهر دي، نور باطن دي. نو په ظاهریو باندې ډیر بحث نه کوم، دې ته مو لږ هغې کې هم په ظاهري امثالو د قرآن کې باید مثال او ممثل دواړو ته سړی څوک سي، متوجي سي. یو کتاب ده کیدای سي تاسې نوم اورېدلی کلیلة والدمنه. نو ملایانو کې خو زه ډېر یادوم، ډېر ملایان یې نه یادوي طالبانو. کلیلة والدمنه، کلیله غوا ته وایي، دمنه ګیدړې ته وایي، ثعلب، ربا، لومبړه، که نه مختلف نومونه دي. کلیلة والدمنه دا طالبانو یو نادر کتاب د اسلام نه مخکې جوړ سوی ده، د لسان الحال جوړ د طالبانو دی. لسان الحال و لسان المقال باندې یوه خبر درته کوم انشاءالله. مثالونه دي پکې، نو مثالونو کې ډېرې معناوې پرتې وي تر حده ډېرې. یو عالم راغی بل عالم ته یې ویلې، وی تاسې وایئ چې قرآن کې مثالونه څه دي که نه، دا متل موږ او تاسې دې ته متل و، یو مثال ده یو متل ده. موږ او تاسې په د افغاني جامعه کې متلونه دي، په فارسي کې متلونه دي، په پښتو کې متلونه دي. نو یو متل خو راته ووایه طالب جانه چې تاسې وطن کې وي، یالله که زرنده که او زرنده که د پلار هم ده، خو په وار یو لاس نه ټک نه وځي که نه. داسې مثالونه دي طالبانو. اوس دغه متلونه چې دي، قرآن خو داسې یو جامع کتاب ده چې دا متلونه کامنه پټ دا قرآن کې سته که نسته، یو خو ظاهر دي، یو پټ دي طالبانو. یو عالم بل عالم نه پوښتنه وکړه، هغه وایي ابراهیم په نامه یو عالم ده، وایي ما د حسن ابن الفضل نه پوښتنه وکړه چې ته خو د امثالو د عربو د عجمو کې ډېر معلومات لري، د قرآن په متلونو کې معلومات لري. وایي ما ورته ویلې عربو کې یو متل د خیر الامور اوسطها، دا قرآن کې سته خیر الامور اوسطها. وایي ده راته ویلي وو، مل چیرته ده؟ لا فارد ولا بکر عوان بین ذلک، لا فارد ولا بکر عوان بین ذلک. راته ویلي که نه
وایي ما ورته ویلې چې دا څه عجیب قرآن ده. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت وابتغ بین ذلك سبیلا. همدا خیر الامور یو څه توهاسو که نه شو. بیا مې ورته ویلې ښځه صحیح ده، بله درته وایم. عربو کې یو متل ده چې څوک په څه شي پوهېږي نه له هغه سره دښمني کوي، که نه؟ دا ډېر علمي متل د طالبانو په دې فکر وکوي، کوم شي سره چې پوهېدلې نه هغه سره خلک دښمني کوي. من جهل شیئا عاداه، دا قرآن کې سته؟ وایي ولې نسته؟ وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وإذا لم يهتدوا به، کله چې پې پوی نسی، هدایت پې حاصل نکي، علم ورته رانسي، فسيقولون، خو چې پې پوی نسی مطلب هم داسې ده چې کوم شي باندې پوی نسی بیا وایي هذا إفك قديم. بیا مې ورته ویلې عرب کې یو متل ده لیس الخبر کالمعاینه، قرآن کې سته؟ وایي و. اولم تؤمن، ابراهیم علیه السلام ته الله وویلې اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ابراهیم علیه السلام په دې ایمان درلود چې الله به یو ورځ خلک را ژوندي کوي، دا خبر و. دا غواړم ولکن چې وی وینم، لیدل ښه وي طالبانو که اورېدل، د کم یو علم ډیر وي یقین راولي د لیدلو، که نه؟ ولکن نو خیر لیس الخبرو. وی په عربو کې یو متل ده، دا خو موږ تاسې کې هم ده، په الحرکات برکتون، که نه؟ په حرکت وکړه برکت پکې دی. وی دا قرآن کې سته که نسته ده؟ وی ولې نسته ده؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. ومن يهاجر في سبيل الله، څوک چې هجرت وکړي په لار د الله کې، يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعا، که نه؟ بالحرکات برکات څو که نه؟ زه به خپل درته یم طالبانو، زه د اقرب میاشت و طالبانو د جمهوریت زمانه کې د جمهوریت یو لوی فرعون و، الله دې بیا افغانانو ته نه راولي. ما ته یو خط راولیږه، 10 موټره سپریک راغلل، ماسپښین و، ما لیکل کول، نو اڅه یې چې لیکلي ول هغه خط اوس هم راسره سته، خو زه دې ته مجبور کړم چې زه مهاجر سم. نو زه چې له کور نه تلم ما سره 14,000 کالدارې وې جب کې مې. نو چې کله هجرت ته لاړلم طالبانو، د ټول ژوند اسباب مې الله عز وجل برابر کړل، د ټول ژوند اسباب مې الله داسې مې په یادېږي یو سړی و ملګری و. هغه وخت کې خدا چا فکر نه کوو چې ملیانو سره چا ملګرتیا کول سکروټه لاس کې نیولو، ټول مکمل غټ موټر یې رابار کړي، وړې کور ته راوړل، څه یې ډینا موټر. فی الحرکت ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرة وسعا. ما باندې چې هلته مې بخاري درس پاتې و، نو درسونه نیمایي کې پاتې سو. مونږ مولي صاحب ورور دی الله شهادت قبول کړي، نو شپې چې هغه کوم ځای ته چې هجرت تلم چې هلته ورسېدلم، نو دا اوس چې د وروزګان والي د محمد علي جان مولي صاحب ده سره وم، نو الله دې ډېر ښه ورسره وکړي، ځکه ما سره یې تر حده ډېر ښه کړي دي، یعنې داسې لکه زه به چې د دوی میلمه وم، ټول عمر مې داسې ورسره تېر کړی. نو سهار مې خوب لیده، ما ویلې درس خو پاتې سو، والد رحمه الله خوب کې راته راغی، ما ته ویلې هلکه ولې خفه یې؟ مې درس پاتې سو. وی نه پاتې کېږي، کومې بخاري شریف چې زه اوس درس پکې کوم، والد صاحب هم په دغه بخاري شریف کې درس کوو، نو دا ورسره لاس کې ما ته وی نه پاتې کېږي، خو ابدي کېږم. دا پاتې ده، څنګه نه پاتې کېږي؟ وی نه پاتې کېږي. سهار مې چې واټساپ خلاص کړ، د شهید مولي صاحب ما سره تماس وکړئ، د انټرنیټ له لارې نه درس وایه،
دې دپاره به ترتیب برابر کړو په دې مو فکر کړی بیا نیمایي کال درسونه په دې ترتیب الله عز وجل خلاص کړل نو فی الحرکت برکتون په عربو کې متل ده کما تدینو تدانو چې څه کوي هغه به ریبي که نه قرآن کې سته هو من یعمل سوءا یجزا څوک چې کوي بد همغه جزا به ورکول کېږي نو څه کوي عربو کې مثال ده چې څومره نینې پخیږي غومره وریتیږي که نه څومره چې انسان پخیږي غومره قوي کیږي که نه حین تقلی تدری ګوره انسان چې څومره په ژوند کې کړاوونه ویني غومره انسان هوښیاریږي دا متل ده مونږ تاسې کې هم د تنه عربو کې نه انسان چې څومره تکلیفونه ورباندې راځي غومره انسان ډېر هوښیاریږي وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا کله چې دوی عذاب وویني پوی بسي خو دې نه معلومه سره چې څومره سختۍ وکړي اوس تاسې دا وګورئ طالبانو کوم انسان چې په ژوند کې ډېرې سختۍ پرې راغلي هغه له هغه انسان نه ډېر هوښیار وي تجربه یې کوي طالبانو دا اوس ملایان دي دوه قسمه ملایان دي یو هېڅ تکلیف نه ده پرې راغلی یو داسې ملا د تکلیفونه په 20 کاله کې پرې راغلي هوښیاري کې کښېنوم ځکه اسمانې فرق ده مسلمان باید له یو سوري نه 2 وارې اتی خو نو ډېر دي نور به ډېر نه درته اوږدوم طالبانو که نه دې ته یو کتاب د امام ابن جوزي جوړ کړی المدهش ورته وایي المدهش په دې کتاب کې دا خبر شته ای چا موبایل د طالبانو د موبایل ته متوجه سئ او بل طالبانو اقسام د قرآن دي قسمونه د قرآن دا بله نوعه ده قرآن چې قسم مونږ په عرف کې قسم د څه دپاره کوو طالبانو کومه خبر چې کوو د هغې د تاکید دپاره د هغې د تاکید دپاره او دا ثابتوو چې دا خبر څوک ده خبر مې پوهیږئ مونږ چې قسم کوو د څه دپاره یې کوو د خبر د پخولو د تحقیق دپاره کوو نو قسم خو اصل کې د دې دپاره اوس معترض اعتراض کوي چې قرآن کې قسمونه شته والله یشهد ان المنافق والله یشهد ان المنافقین لکاذبون منافقین الله قسم کړي نو الله قسم دې څه دپاره کوي الله خبرې خو ټولې رښتیا دي تاکید ته څه ضرورت لري یا علماوی یا به الله عز وجل دا خبره چې کوي یا به کافر ته کوي یا مسلمان ته که مسلمان ته کوي بې له تاکید هم د الله خبر مني که کافر ته یې کوي چې 100 تاکید هسې هم نه مني ولې نو الله قسمونه قرآن کې کړي دي نو صحیح خبر دا د طالبانو علما جواب کوي قرآن الله موافق د انسانانو د محاورې نازل کړی د انسانانو په محاوراتو کې قسمونه شته که نه قرآن هم الله عز وجل همغسې نازل کړی ده معترض اعتراض کوي چې قرآن الله خو منع کړی چې تاسې قسم په مخلوق مه کوئ قسم به په چا کوئ په الله او د الله په صفاتو باندې په چا به قسم نه کوئ په مخلوق به قسم نه کوئ نو چې په مخلوق به قسم نه کوئ نو بیا تاسې ولې الله ولې بیا قسمونه کړي دي والفجر ولیال عشر نو مونږ وایي لالو ته خو په خبر ځان پوی که هغه مخلوق دپاره جایز نه ده چې په چا قسم وکړي اما الله اختیار لري دا خو الله دپاره دا خبرې نه دي طالبانو تاسې په خبر پوه سئ طالبانو په مخلوق به قسم نه کوي قسم به یا په چا کوي او یا په چا مصحف راکه اما خلاصوی مه راکه دا څه شی ده طالبانو مخلوق ده که څه شی ده دا د الله صفت ده که هغه مدلول تاسې بیا ولې په دې قسم کوئ د ما دې په قرآن قسم وي لږ فکر بیا پې وکئ طالبانو علم یتیم د یتیم دا ټول د موږ د احنافو متون وګورئ قسم په نبي قسم په بیت الله
په کعبې قسم په قرآن باندې یو د موږ مذهب د طالبانو یو د متاخرینو فتوا ده موږ په مذهب کې په قرآن قسم نسته طالبانو ځکه دا خو مخلوق ده یا به په الله قسم کې یا د الله په صفاتو به قسم کې قرآن خو د الله صفات نه ده دغه دال مدلول د الله صفت شامی پر رد المحتار کې اوس هم طالبانو نه مني چې په قرآن متاخرینو خو فتوا کړې خو شامی اوس هم نه مني شامی وایي زه که قسم کوي داسې قسم به کوي د ما د قسم وي په هغه مدلول قرآن باندې چې دا نقوش او الفاظ پې باندې دال دي داسې قسم به کوي داسې به وایي د ما د قسم وي په دغه قرآن و مذهب کې چې کوم نقوش دي چې دال دي په هغه مدلول مې د قسم وي داسې قسم به په قرآن کې مونږ تاسو د ما د قرآن په او د مونږ بیخي په الله قسم له یاده وتلی ټول قسم د مونږ په عرف کې په چا ده دا کنه طالبانو خیر ده داسې ژوند کې د سره ولیکئ اوس خو لږ لږ خبر سوم چې مولوي صاحبان هم درکې شته ده ولیکئ طالبانو تحقیق به تاسې څه وخت کوئ دا ولیکئ ځان سره یوه جمعه ورته کوئ په څلورو مذاهبو کې په دې مسله باندې بحث وکئ درته معلومه به سي چې څنګه ده ځکه تاسې کې خو عادت داسې ده چې نادره مسله واورئ زړه کې هم داسې کېږي وابیات خو به نه وي وایي ګورئ تحقیق به باندې وکئ نو ستړي به تېره کوئ څنګه به خوند به درکړي بله موضوع جدل فی القرآن ده دا هم ډېره ښه موضوع ده قرآن طالبانو جدل ده جدل د مناظرې او د مباحثې کتاب هم د قرآن دا هم یوه نوع د علومو د قرآن د په دې به هم بحث کوي اوس زه درته وایم طالبان کله چې مناظره او مباحثه کوې د منطقي قیاسات څه دي طالبانو منطقي قیاسات دا هم د مناظرې او د مباحثې دپاره یو اصل ده که نه لکه شکل اول و شکل ثانی دې ته خبره ور واچوه نتیجه را باسي که نه دا هم قیاسات دي قرآن کې طالبانو دا شته و اگر چې یو عالم وی چې جاحظ معتزلي وی چې نسته ده ابن ابي اصبع په نامه یو عالم رد پې کړی دی امام سیوطي دغه قول نقل کړی قرآن کې طالبانو قیاسات منطقي شته خبر پوه سي ځکه قرآن الله نازل کړی ده داسې کتاب ده چې د ټول انسانیت استدلالات شته پکې خبر پوه شولې بیا یې ویلي دي چې کوم هغه د اسلامي علماو د منطقو ټول دلایل شته قرآن کې برهان تمانع شته که نشته طالبانو موږ تاسو لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا شته که نشته طالبان نو اوس به یې نه درته کوم طالبانو بیا برهان تمانع باندې یوه خبر درته کوم اوس یې نه کوم بیا اوږدېږي بیا چې روان سولو بیا درته یم بانو یو مناظرې یوه قانون ده د مناظرې انتقال ورته وایي ما او د مناظره ده ما د باندې سوال وکړ نو ده ماته ما په دې مسله کې خبره وکړله چې خبره یې وکړه دا خبره چې د ما او د ده نه حساب پسوي زه به بل دلیل بل هغه ته انتقال نه کوم بل دلیل ته چې دا نه یې پاک سوی ما په ده خپله مدعا مې پیش کوله ده ته مې دلیل ویلی ده په دلیل کې خبر راته وکړه چې په دلیل کې خبر راته وکړه نو دا دلیل نه به زه تښتم نه تر څو ما او د یا به دماغ قوي کېږي یا به د ده خبر منل کېږي دا مو چې صاحب کړی سره نه بل دلیل ته به نه ځم صحیح ده دې ته انتقال وایي طالبانو انتقال ته به څه وخت ځي چې دا دلیل مصاب سو یا که ضعیف دلیلو معلوم به سي که قوي دلیلو دی به ماته وخوري بیا به بل دلیل ته ځم په بل دلیل به مدعا ثابتوم دې ته څه وایي انتقال ورته وایي د موسی د نمرود او د چا مناظره سوه د خلیل ابراهیم علیه السلام مناظره وه نمرود ویلی زه څوک یم زه خدایم زه معبود یم ابراهیم علیه السلام ورته ویلی ته نه یې رب العالمین بل څوک ده نو هغه ورته ویلي نمرود ورته ویلي چې ته وایې چې رب العالمین بل څوک ده زه رب العالمین نه یم ته وایې چې ته عاجز یې رب العالمین قادر دلیل دی راته ووایه چې زه رب العالمین نه یم هغه رب العالمین ده ابراهیم علیه السلام ورته ویلي دلیل دا ده چې ته عاجز یې هغه قادر ده وی ښه مثال راته ووایه نو هغه ورته ویل ابراهیم علیه السلام
ربي الذي يحيي ويميت. رب دی ما ژوندي کول مړه کول کوي، قادر ځکه ده ځکه مړه کول ژوندي کول کوي. ده ویلې انا احیي و امید، زه یې مړه کول ژوندي کولی سم. یو سړی راوسته مړي که طالبانو، بل سړي باندې بیرته ژوندی خوشي کړه. یو یې مړ کړه بل ته یې زه ته لاړ شه، یو یې مړ کړه بل یې ژوندی خوشي کړه. ژوندی مې کړه که نه، د مرګ فیصله پې څه ژوندی مې کړه. نو ده ویلې چې دا خو ډېر قمقل دی، په مثال مې پوه نه شو. څه مدعا دا وه چې ته رب نه یې، رب بل ده. وی دلیل دی راته ووایه. ابراهیم علیه السلام ورته ویلې ته عاجز یې، تا څه تر وسه نه کېږي. وی که مثال راته وایي لکه شی دی، تا رب چې قادر ده او زه عاجز یم، وی هغه څوک کولی شي؟ وی زه یم کولی سم. په مثال پوه نه سو ګوګو. نو ده ورته ویلې فإن الله یأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ای ښه مثال ده. اوس ته عاجز یې، رب قادر ده. ښه دا خو دلیل شو. مثال یو مثال یې ورته ویلی دی ابله پوه نه سو. بیا یې بل مثال ته لاړ ورته چې بل مثال یې دا ده. دلته طالبانو ګوري د مناظرې په قواعدو کې که نه اعتراض واردېږي. وی ولې ابراهیم علیه السلام یو دلیل ختم سوی نه بل ته لاړ. دلته طالبانو انتقال فی دلیل نه ده راغلی، انتقال په مثال راغلی. طالبان ته عاجز یې، قادر ده. ښه دلیل انک ربي الذي يحيي ويميت، زه انا احيي ويميت. مثال ده خو طالبان هلته انتقال په المثال، بل مثال یې ورته راوړ. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ته ځکه عاجز یې، رب ځکه قادر ده. رب لمر له مشرق نه راوخېځه او که ته نرې له مغرب راوخېځه. فبهت الذي كفر. چپس ما ته وخوړه په مناظرې کې که نه. قرآن کې طالبانو ټول څوک سته، قرآن کې مناقضه هم سته چې دا هم د علم جدل د مناظرې هغه د علم جدل. مناقضه دې ته وایي طالبانو تعلیق الامر على مستحیل اشارة الى استحالة وقوعه. مناقضه دې ته وایي ته یو امر معلق کې تر یو محاله پورې، په دې کې د مقصد دا وي چې دا شی محال ده. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. د ستنې په سپم کې اوښ ننوتی سي نه، نو دویم جنت ته نسي ننوتلی. دې ته مناقضه وي، یعنې د مجادلې د علم هغه قرآن کې سته ده. بله نوعه دا ده طالبانو قرآن کې چې کوم نومونه راغلي دي، نو په دې ډېر بحث نه کوم طالبانو د نومونو په مبحث باندې، صرف یو دوه درې خبرې کوم. یوه خبر دا ده 5 کسان ول چې له ژوند نه مخکې چې لا پیدا سوي نه ول، مخکې له مخکې نومونه پې کېښودل سوي ول. 5 نومونه په قرآن کې داسې دي. ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. عیسی علیه السلام ته الله ویلي که نه مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه احمد. رسول الله لا پیدا و، نوم څوک پې؟ انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. پیدا سوی ولا یحیی علیه السلام. مصدقا بكلمة من الله. عیسی علیه السلام لا پیدا سوی نو. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. مخکې لا پیدا سوی نه ول، مخکې نه یې زیری ورکړی دی، یو به نوم اسحاق یو د بل به نوم. طالبانو کله به م زړه کې سوال پیدا کیږي چې د انبیا علیهم السلام خو مړه دي، د دوی دا هدیره به چیرته وي؟ دا هم طالبانو په بیت المقدس کې ده. خپله بیت المقدس د جومات سره نږدې یوه لویه هدیره د حبرون ورته وایي. دا د حضرت خلیل ابراهیم علیه السلام مقبره هم دلته ده. د انبیاو مدفن طالبانو شام ده. دغه شام د انبیا علیهم السلام مدفن ده. نن مسلمانان دومره نسی کولی چې هلته لاړ شي، دغسې یو سیاحت دی. مسلمانان بس چرت کې ناست چې څه وکړو، هر څه دې تر وسه کېږي، خو کوې نه. څومره چرتونه به ووهي، پلار دې چرت ووهه، نیکه دې ووهه، ته هم اوس په چرتونو باندې وخت تېروې. عمل شروع کړه. قرآن کې په کونیه باندې یو سړی ذکر سوی، ابو لهب، عبدالعزا،
ابو لهب عبدالعزا په کونیه باندې د نبی علیه السلام ترو او ډېر لوی کافر و طالبانو د نبی علیه السلام سره سخته ورانه وه تبت یدا ابي لهب په لقب باندې طالبانو بني اسرائیل خو د یعقوب علیه السلام لقب و طالبانو اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب و علماوی فرعونم لقب و اگر چې اوس د ولید ابن مصعب ابن ریان د ده دپاره د لقب نوم ګرځېدلی ده بله نوعه چې د طالبانو هغه په مبهماتو د قرآن کې ده دلته امام سیوطي یو هغه نقل کړی ده چې فرعون اصل کې ایرانی و په دې علما بحث کوي تښتېدلی و طالبان یوه خبرې ذکر کوي هندوانې یې بیا خرڅولې بیا څنګه باچا سو ابن ایاس بدای الظهور فی وقاع الدهور کتاب کې ذکر کړی ده بله موضوع طالبانو مبهمات د قرآن دي دلته امام سیوطي ذکر کړی اصل کې د استخر ایران کې یو ځای ده مبهمات د قرآن دا بله نوعه د طالبانو مبهمات د قرآن هغه ته ویل کېږي چې یو ټکی وي طالبانو هغه کار پلانکي داسې وکړل هغه پلانکی نه ده ذکر سوی دې ته مبهمات د قرآن وي خو علما وی دلته علامه بدرالدین زرکشي نه امام سیوطي نقل کوي بعضې داسې مبهمات دي چې الله هم نه غواړي چې د هغوی سپړنه وسي ته به یې سپړنه نه کوې راسپړې به یې نه او بل دغه مبهمات څه دي قرآن کې ګوره طالبانو وجاء رجل من اقصى المدينه رجل يسعى منډې راوهلې لکته د بازار نه یو سړي دا مبهم ده دا سړی خو مبهم ده څه نومېده حبیب نجار نومېده اوس چې ته دا مبهم معلوموې دا به په اجتهاد نه معلوموې نقل به پکې ذکر کوې که نه که دا اجتهاد باندې نه معلومیږي چې څه نومېده دا خو څه اجتهادي امور نه دي او بله موضوع طالبانو هغه فضایل د قرآن دي د فضایلو د قرآن په اړه باندې بحث ده او د دې یو بحث مقصد دا د طالبانو فضایل د قرآن څه دي طالبانو یو ټکي ته یې تاسې فکر وسیږه طالبانو یو حدیث علما نقل کوي دومره اوږد حدیث ته که نه چې ورته حیرانه بسې د قرآن د ټولو فضیلتونو د ټولو صورتونو څوک پکې ذکر کوي ګوري طالبانو اوس خو علم ته راغلی علم کې رښتیا خبرې هم سته دروغ هم سته ضعیف هم سته محکم هم سته قوي هم سته تاسې به په علم کې په دې هم ډېر کوشش کوئ چې ضعیف او قوي به سره لرې کوئ دا هم ډېره مهمه ده ګورئ نو دا علما وی دا دروغ ده د هر صورت ځان ته څوک نقل کړی ده فضیلت ذکر کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه روایت کوي خو دا چا له ځانه جوړ کړی اوس د ځان نه قصه درته کوم د ابن حبان بوستي څه تیر سوی طالبانو دا د مونږ ابن حبان قبر طالبانو هلمند لشکرګاه کې ده دی وایي وی ما میسره ابن عبدالربه ته ویلې چې دغه حدیث دې له کمه کړی دا دومره ډېره حدیث من قرأ کذا فله کذا څوک چې دا صورت وایي دومره ډېر ثوابونه به لري که نه دا دې له کمه کړي دي نه رښتیا حدثني رجل یو سړي راته په مداین کې ویلې وی ما رښتیا ما ابی ابن کعب ته ویلې یو عالم نه مې پوښتنه وکړه چې ته دا حدیث د ابی ابن کعب چې روایت کوي په فضایلو د صورتونو کې دا دې له کومه که دا دې له کومه کړی ده چې دا صورت سړی ووایي دومره ډېر ثواب لري دا دې له چا نه اورېدلی وایي ده راته ویلې دا یو سړي په مداین کې راته ویلی ژوندی ده وایي زه عین مداین ته ورغلم مداین اوس په ایران کې ده وی چې ورغلم هغه ته مې ویلې دا حدیث چا درته ویلی وی هغه راته ویلې چې یو سړي په واسط کې راته ویلی واسط په عراق کې یو ښار ده هلته پسې ورغلم ژوندی ده چې ورغلم ما ورته ویلي دا حدیث چې من قرأ کذا فله کذا دا دې چېرته وایي ده راته وویلې چې دا یو سړي په بصره کې یو عالم نه مې اورېدلی ده هغه ژوندی ده بصرې ته لاړم هغه وخت کې پیاده مزلونه ته ګوره ګرد ګرځه
وی ما هغه ته چې ورغلم وایي مورته ویلې دا حدیث ته له چا نه اورېدلی ویلې یو شیخ ته په عبادان کې عبادان هم ایران کې ده پخوانی عراق العجمي ورته ویلي هلته ورغلم چې ورغلم هغه سړي ته له لاسې ونیولم وایي راځه کوټې ته چې ورننوتلم فاذا فیه من المتصوفه دلته څه دروغزن له ځان نه جوړ سوي صوفیان ناست ول ما وبينهم شيخ فقال دغ د سپینګیري ماته قلت يا شيخ من حدثك فقال لم هیچم دا نه در راته ولکن رأيت الناس قد رغب خلک مې ولیدل قرآن نه تلل ته مې له دروغو نه دا را جوړ کړو چې څوک دا وایي دومره ډېر ثواب لري چې خلک په قرآن راټول نو دا حدیث دروغ ده طالبانو ښه ډېر فکر موي طالبانو د قرآن د فضیلتونو د صورتونو په اړه باندې دروغ هم ډېر سته خمائل الزهر فی فضائل الصور امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی خمائل الزهر فی فضائل الصور نو کتاب کې طالبانو نورم علما بحث کوي خو دې ته هم ډېر فکر سي داسې نه چې په دروغو کې واقع سي داسې صوفیان دروغجن تېر سوي دي طالبانو نو الله دې مونږ تاسې واقعي علما د علم د تزکیې د نفس جوړ کړي نه هغه چې دروغ جوړوي له ځان نه قرآن کې طالبانو افضل و مفضول سته که نه علما په دې بحث کوي ټول کلام دی الله د بعضې کلام دی الله په بعضې باندې څوک نه لري فضیلت نه لري دا د امام ابوالحسن اشعري د ابوبکر باقلاني د ابن حبان هغوی وایي دا ناروا ده چې وایي دا قرآن په دې قرآن خو اکثر علما وایي چې نه بعضې قرآن په بعضې باندې هغه د ثواب په لحاظ باندې صحیح د ټول کلام د الله خو د ثواب په لحاظ بعضې قرآن په بعضې ثواب لري که نه لري اوس امن الرسول مثلا قل هو الله احد هم داسې نور صورتونه بعضې په بعضې باندې فضیلت لري خو د فضیلت د کم لحاظه د ثواب له لحاظه او بله مسئله چې ده طالبانو هغه په خواصو د قرآن کې ده طالبانو قرآن الله پاک د دوه شیانو دپاره رالیږلی یو لپاره دی د انسانانو نه هغه مرضونه لرې کول چې هغه قلبي مرضونه وي د زړه مریض باندې څوک مرض باندې مریض وي څوک چې د زړه په مرض مریض وي د هغه تداوي به هم کوي که نه مزخرف عقاید به تر لرې کوي او څوک چې د بدن مریض وي طالبانو د بدن مریض د بدن مریض دپاره وننزل من القرآن ما هو شفا قرآن طالبانو د بدن د شفا دپاره هم اوس یو څو لنډ مثالونه درته وایم یعنې څه خواص لري طالبانو کله وایي چې دابه شوخه سوله کور کې غوا وله یو بل دابه وه په غوږ کې دا آیات ووایه افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وكرها وإليه يرجعون دري اتيام آيات سورة آل عمران غوږ کې ورته وایي ښه کېږي کله چې ته د شپې ویده ولې که نه پیشلمي ته راجګېدلې نه ساتو در سره نن د نننۍ دنیا ټکنالوژي نه وله چې راویښ دي کي نو څنګه به راویښېږې نو صورت کهف ووایه آخر د صورت کهف ووایه طالبانو چې ودې ویلې هر وخت چې اول چې ویده کېدلې وی وایه اخر آیتونه د صورت کهف نو بیا ووایه چې الله پاکه پلانکي ساعت باندې مې راویښ کړي همغه وخت کې راویښېږې دی وی قال عبدتو فجربناه فوجدناه كذلك د چا چې زړه ډېر سخت وي سخت زړی وي نو هغه دې داسې چل وکړي د ګلابو د زعفرانو اوبه دې راواخلي صورت یاسین دې په یو جام کې د خورین جامونه څه په دې کې دې پې باندې ولیکي چې ویې لیکه اوبه دې وچکې الله دې زړه نه سخت زړیتوب ورکوي ځکه طالبانو د مسلمان دپاره صفت دا ده چې نرم دلی وي سخت زړی باید مسلمان نه وي نبی علیه السلام لړم وچیچه اوبه یې راوغوښتې مالګې پکې واچوله ګوتې رسې پکې نیولې قل الکافرون قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس یې دا یې ویلې طالبانو په همدې باندې دم کړې اوبه کې مالګه واچوله ګوتې رسې کې ورټیټه کړې وله لړم چې چلی په مانځه یې چې چلی نبی علیه السلام ویلې الله دې دی هلاک کي
نه مونځ کوونکی پیژني نه غیر مونځ کوونکی که نه. امام سیوطي یو کتاب جوړ کړی طالبانو بلوغ المعارب د لړمانو په اړه باندې. ما سره د دې کتاب 2 نسخې سته ده. خلک وایي لړم سترګې نه لري. سترګې لري طالبانو. هغه دغسې کله کله وایي څه بې سترګو د پلانکی سترګې لري یعنې بې حیا ده. که خلک وایي که نه وایي لړم سترګې نه دا صحیح نه ده طالبانو. سترګې لري یعنې بې حیا ده. حیا ته هم بې سترګې وایي. دوی په د حقیقت محمولوي چې لکه چې بیخي سترګې نه لري. څنګه نه لري؟ لري. علامه ابن جوزی رحمه الله د یو عالم نه نقل کوي طالبانو او هغه له یوې ښځې نه نقل کوي. وایي سړي د موږ امسایه و ډېرې ځورولمه اذیت یې راته رساو بیا مې څه وکړل؟ وایي 2 رکاته مونځ مې وکړ د هر صورت نه مې طالبانو یو آیات ویلې. یو چا ډېر ځورولم یوه ښځه ده میمونه بنت شاقول البغدادیه. وایي سخت یې ځورولم 2 رکاته مونځ مې وکړه د قرآن مې راواخیست د هر صورت نه مې یو آیات ویلې. ستې مې دعا قرا وکړې الله پاکه دې سړي ته سهار چې راجګ سوم طالبانو دا سړی چې و پښه یې ښویېدلې وله بس ماته وله ستې مړ سو. علما وی که داسې قرآن کې دا څنګه ده قرآن راواخلې په یو کاغذ یې ولیکې او بو کې ړنګ کې هغه تیر کې دا څنګه ده چې نشره ورته وایي طالبان. دا علمان اقوال نقل کوي. امام سیوطي صحیح رایه داره جایز ده طالبان نه که قرآن داسې مو کې جواز لري. قرآن ته درېدل څنګه دي؟ یو سړي قرآن راوړ ته ورته جګېږي درېږي. قرآن ته درېدل اگر چې اختلاف سته عز الدین ابن عبدالسلام بدعت بلی امام نووي مستحب بلی دی وي تعظیم د قرآن او امام جلال الدین سیوطي هم جایز بلی او یو بل شافعي عالم ترسوي علامه زکریا الانصاري هغه هم جایز بلی. قرآن مچو کول څنګه دي طالبانو؟ بالکل جایز دی. عکرمه ابن ابي جهل د یو صحابیو د ابو جهل زوی عکرمه ابن ابي جهل قرآن به مچو کو. قرآن کې خوشبويي او عطر اچولم طالبانو جایز دي. که د قرآن پاڼې زړې سوې څه به ورسره کوي؟ طالبانو سوځلم جایز دي. زموږ په حنفي علماو کې د عثماني خلافت یو عالم ترسوي ده یو فتوا یې جوړه کړې وه رساله یې په همدې په د فتوا کې یو فتوا دا ده اوږد بحث یې کړی ده چې عثمان رضی الله عنه نور هغه بیا وسوځول کړه. خو اوس علما وایي نه دې نه بیا فتنه پیدا کېږي. ښه دا د طالبانو یا دې ومینځي پاڼې دې ومینځي که نه رنګ چې تر لاړ سي. خو پخوا زمانه کې رنګ تله و زمانه کې رنګ نه ځي. وخت کې خو دومره پرمختللي اوس خو داسې پاخه رنګونه دي چې نه ځي کتاب نه. نو داسې دې وکړي طالبانو قبر دې ورته وباسي پکې وادي چې په سیره دې هغه کړي خاوره دې نه پیچي لکه تیږې چې پږدي په مړي باندې داسې ترتیب دې وکړي. افغانستان خو نو اکثره غرنی وطن ده نو غرونه ښه ډېر دي دا ترتیب پکې کېدلی شي. او بله مسئله طالبانو هغه د تفسیر او د تأویل مسئله ده. یو تفسیر د طالبانو او بل تاویل د قرآن ده. نو تفسیر طالبانو اگر چې اختلاف خو د علماو سته پکې هغه یوه خبر د ابو منصور ماتوریدي نه دا رانقل سوې ده چې تفسیر ته د طالبانو هغه قطعي معنا ته وایي چې دلیل هم پې باندې موجود وي او ترجیح دې ته وایي چې په لفظ کې کم محتملات موجود وي یو احتمال ته ترجیح ورکول دې ته څه وایي؟ دې ته تاویل ورته وایي. نو بیا خو نورې ډېرې خبرې هم سته طالبانو. حدیث کې چې راځي نبی علیه السلام یعرب القرآن والتمسو غرائبه. اعرب القرآن تاسې قرآن معرب وګرځئ یعنې تفسیر یې وکوئ. قرآن دغسې ویللو نه د تفسیر سره قرآن ویلل افضل ده. او بل دا د طالبانو امام سیوطي صاحب دلته لیکي چې یو علم شرافت پیدا کوي 3 شیانو باندې پیدا کوي. که نه یو علم چې شرافت پیدا کوي شریف ګرځېږي یا د موضوع په لحاظ باندې یا د حاجت په لحاظ باندې او یا د غرض په لحاظ باندې. اوس مثلا علم د صیاغت اولاد که علم د کناست زرګري اولاد طالبانو که د جارو
ځکه د هغې موضوع سره زر نه بحث کوي دا جارو کول کناست یا صباغت. یو سړی د مثلا پوستکي څه دي دا پوستکي مالګه پیاچوه دا ښه علم د طالبانو که زرګري لکه موضوع یې د هغه پوستکو سره کار د مردار یې هغه ته راوځي. قرآن طالبانو هم د غرض هم د موضوع هم د حاجت په لحاظ باندې هغه لري درجه او مرتبه لري. او بل موضوع دا د طالبانو علما وی که ته تفسیر د قرآن کوې تر ټولو نه افضل دا ده چې د قرآن تفسیر په قرآن وکړي. قرآن تفسیر دا تر ټولو نه ډېر مهم ده. دنیا کې طالبانو داسې تفسیر چې تفسیر د قرآن بالقرآن کوي مکمل. یو عالم دنیا کې تیر سوی افریقایي ده شنقیطي محمد امین الشنقیطي الموريتاني المالكي اضواء البيان في التفسير القرآن بالقرآن. ډېر سخت تفسیر هم د طالبانو ډېر ښه ملام تیر سوی په دې متأخره زمانه کې ده. که بیا نه و طالبانو تفسیر د قرآن به بالحدیث کوي، که بیا نه و بیا تفسیر د قرآن باقوال الصحابه، که بیا نه و بیا تفسیر د اقوالو باقوال التابعین ده. طالبانو ستی دا ډېر اوږدوم نه درته. خو په دې هره موضوع کې طالبانو تفسیر د امام سیوطي در المنصور ده، د امام بغوي تفسیر ده، او تفسیر د امام ابو جعفر ابن جریر طبري ده چې دا اکثره په اقوال د صحابه او د تابعینو باندې دي. او اصل په تفسیر کې دا د طالبانو چې مستند به وي. ګوري تاسې د دلته فکر وي طالبانو زه داسې ملا نه یم چې بیا د مزخرفات تاسې اورېدلي زه به یم تاسې سره منم. الاسرائیلیات والموضوعات ډېر اسرائیل په به درانه بمونه اچوو طالبانو ردوو به کمې خبرې چې اسرائیلیات وي سند نه لري طالبانو هغه به موږ ردوو. لکه مستنده خبر به موږ کوو هغه خبر چې استناد و سند لري. اوس طالبانو تاسې دې ګوګو ته ګورئ عوج ابن عنق نوم هم اورېدلی و. عوج ابن عنق دا طالبانو وی دومره غټ سړی و بن اسرائیلي روایت کې راځي وی دریاب تر زنګانه پورې چې وږی بسو مایه بگیر که مرتبه ونیاو. دا دروغ ده. اوج بی خبر العوج امام سیوطي په دې رساله جوړه کړې اوج فی خبر العوج. دروغ ده. بل دا د طالبانو ته څه فکر کوي چې تر څو مرګ ته سړی ورنږدې کېږي ګرمېږي که یخوالی راځي نه به یې داسې که نه نو دې ګوګو ته ګوره چې دا داسې طالبانو دروغ ذکر سوي ټول دروغ دي. دروغ شیان به طالبانو ټول ردو. هغه شیان چې د بني اسرائیلي روایتونه وي هغې ته به طالبانو د تفسیر ته چې څوک ورګډېږي نو علما وایي جامع د علومو به یې 15 علومه به یې زده وي او په هغه علومو کې به معلومات لري بیا به تفسیر د قرآن ته ورځي او تفسیر د قرآن به زده کوي. یوه خبر دلته طالبانو دا ډېره نبی علیه السلام وایي حدیث ته تاسې به د قرآن تفسیر په خپله رایه نه کوئ. نو دلته طالبانو علما د علم د تصوف د علماو هم تفسیرونه شته ده چې هغې ته دوی تفسیر بالاشاري وي. بیا وروسته زه اقوال درته نقل کوم. علي قاري صاحب هم یو تفسیر جوړ کړی د قرآن د تصوفي روایاتو باندې. نو هغه تفسیر بالاشاري خو هم بیا تفسیر بالرایه ده. نو طالبانو په دې کې امام دلته هغه هم ډېرې خبرې کړي دي امام سیوطي صاحب. خو طالبانو د انورشاه کشمیري صاحب شاګرد علامه بنوري صاحب رحمه الله د طالبانو یوه خبره کړې ده وای تفسیر بالرایه دې ته ویل کېږي. تفسیر دا کتاب یتیم البیان نومیږي. نو د انورشاه کشمیري صاحب شاګرد علامه محمد یوسف بنوري دا طالبانو په جلابات کې طالب یې وخت کې پاتې سوی ځکه جلابات خو پخوانی هند د طالبانو ښه جلابات و کابل ټول هند ګوري داسې نه چې تاسې به خراسان ده. دا طالبان یې موږ خپل کابل نه پخوانی هند ده جلابات باندې نوم هغه زمانه کې خو د جلال الدین الاکبر جلال الدین ابن همایون ابن بابر شاه که نه جلال الدین ابن همایون شاه ابن بابر شاه. بیا چې له هغې نه وروسته دا نور بچیان راغلي د عالمگیر ابن شاه جهان ابن اکبر شاه ابن همایون ابن بابر شاه کابل کې یو ځای هم ده که نه باغ بابر ورته وایي دا لوی بادشاهیګانې تېر سوي دي د اسلامي امتونو طالبانو
نو جلال الدین هغه جلال الدین اکبر ته منسوب ده. جلال الدین پخوانی نوم یې طالبانو د جلال آباد ادینپور هم راغلی ده، ادینپور. نو نیک نهار یا ادینپور. خو بیا په هغې یو چېرته بیا بحث وکړو طالبانو، نو دی داسې وایي چې کله یو څوک راجګېږي د قرآن تفسیر کوي، د خپلې هوا او د هوس مطابق د قرآن تفسیر کوي، یا به دی په دې پوهېږي چې دا زه کوم تفسیر کوم دا یې مقصد نه ده، د خپلې هوا او د هوس دپاره یې کوم، یا به نه پوهېږي. که پوهېږي چې دا یې معنا نه ده چې دا زه یې کوم، خو د دې په خاطر چې خپل خصم ته جوابونه کوي، نو دا هم ناروا ده. دا تفسیر بې رایه ده. تفسیر بې رایه څه معنا طالبانو؟ چې د قرآن تفسیر کوي ته د خپلې هوا او د هوس مطابق، پوه مې چې دا یې معنا نه ده، دا څوک؟ دا تفسیر بې رایه ده. او بل معنا د تفسیر بې رایه دا مطلب طالبانو چې ته د قرآن تفسیر کوي د هوا او د هوس مطابق، پوی نه یې په دې باندې چې دا یې معنا ده. لفظ اصل کې نور احتمالات و نورې معانی لري، دا یې چې ته یې کومه معنا کوي دا یې بیا څوک ده؟ دا هم تفسیر بې رایه ده. نور طالبانو که ته الفاظو د قرآن نه د مضمون د قرآن نه داسې یو معنا را اخلي چې هغه متقدمینو زمانه کې نه ده سوي، اوس زمانه کې ترنه راخلي. کانما یصعد فی السما، دا طالبانو متقدمینو خو نه ده کړي، اوس زمانه کې چې پورته هوا کې اکسیجن ختمیږي. کانما یصعد فی السما دا تفسیر د طالبانو منقول نه ده، خو له لفظ نه راخیستل سوی ده. دا د هوسو د هوا مطابق نه ده، له چا نه راخیستل سوی؟ له الفاظو نه. کانما یصعد فی السما طالبانو الله دې وکړي چې دما په خبر پوه سي. دا مسله بیا هم طالبانو اوږده ده، تفسیر بالرایه مسئله. او بله مسله طالبانو علما دا هم ذکر کوي چې عادت اکثر مفسرینو عادت دا ده چې کله یو صورت شروع کوي دوی په اول کې څوک راوړي؟ فضایل د قرآن راوړي. اول کې فضایل د قرآن راوړي، ربط د صورت، د دې صورت له بل صورت سره ربط شی ده. تاسې ما په خبر پوه شئ؟ مثلا صورت کاف چې ختم سو، بل صورت شروع کیږي چی؟ مریم. نو دلته چې مریم شروع کیده مناسبت به هم ذکر کې، څوک به هم ذکر کې، فضایل به هم ذکر کې. دا د اکثرو مفسرینو داسې عادت ده. خو د جار الله زمخشري معتزلي الحنفي دا عادت په تفسیر کشاف کې داسې نه ده. دی په آخر کې ذکر کوي. وی چا پوښتنه ترنه وکړه چې ولې؟ وی ځکه موصوف مخکې که صفت، نو خو چې موصوف چې صورت ختم سو بیا دا فضیلت ته، دا فضیلت ته، دا یې په خاطر باندې. نو دغه عادت به د نورو مفسرینو نه څوک ده؟ یو بحث د طالبانو غرایب د تفسیر ورته وایي. غرایب د تفسیر هغه مزخرفات دي چې چا له ځانه جوړ کړي وي تفسیرونه، ترجمې د قرآن کړي، نادرې ومن شر غاسق اذا وقب. وایم نه طالبانو هسې کنایتنې وایم، الله ته ما وساتې من شر غاسق من شره اذا وقب اذا انتشر. عرفتم؟ ویده نه یې اتې که پوهې که نه یې پوه زم څنګه کمه ښه مې درته وویلې چې هغې درته من شر غاسق اذا وقب اذا انتشر. نو دا طالبانو مزخرفات دي، دې ته غرایب وي. دا اسی طالبانو حمزه کرمانی په نامه یو عالم کتاب جوړ کړی ده. د دې کتاب نوم د العجائب والغرائب. خدا علماو په کلکو الفاظو باندې رد کړي دي، دا ټول دروغ دي. طالبانو مفسرین خپل منځ کې طبقات لري. دنیا کې ډیر تفسیرونه تیر سوي، تر ټولو نه ښه تفسیر طالبانو چې علما ډیرو ته احترام لري، اجل التفاسیر و اعظمها، هغه د ابن جریر تفسیر د طالبانو. ټول څومره تفسیرونه دي؟ 2,00,000. همدغه یتیم البیان کې لیکلي طالبانو. محی الدین البشاوری په نامه د یو عالم نه نقل کوي، د کشمیري صاحب شاګرد، 200,000 تفسیرونه.
تاسې به څه سوي دي نو دا چیرې دي نو خو ما نه پوښتنه کوي درته وایم چې 9000 نسخې مخطوطات یې دلته کابل کیږي خو دا به په نوره دنیا کې څومره په نورو او ډېر کتابونه طالبانو د موږ د چنګیز خان لښکرو د بغداد په سقوط کې هم طالبانو له منځه وړي دي. علما وی ابو حیان اندلسي وی د امام رازي تفسیر کې هر چی شایسته غیر له تفسیر نه هر شایسته پکې څوک نسته پکې خو زه خپله طالبانو د دې موافق نه یم. علامه طنطاوي هم دا نه مني وی نه هر څه پکې سته تفسیر هم سته پکې. اصل کې طالبان امام رازي رحمه الله د منهج د ټولو منهجونو د مفسرینو نه خلاف ده ځکه طالبانو د په قرآن کې هغه ځایونه راسپړلي دي چې چام نه دي راسپړلي. نو بعضې علما وایي د امام رازي تفسیر کې هر څه سته یو تفسیر نسته یعنې هسې تفسیر نه ده نور شیان پکېږي داسې نه ده طالبانو. الله پاک که د ده تفسیر باندې امت مسلمه عمل وکړي طالبانو دا د ما او د اسلامي امت د کامیابۍ راز ده. امام رازي طالبانو داسې سړی تېر سوی ده که نه دغه خبرې چې دا څومره علوم چې نن موږ معطل پرېښي دي دا علوم څه دي کیمیا فیزیک بیولوژي دا ټول دغه علوم چې نن موږ معطل پرېښي دي او دا د موږ د کامیابۍ راز هم پکې ده خو له دې عقیدې سره دا علوم کنې ډېر په دې کې پرمختګ لري طالبانو عقیده نشته ورسره چې دا علوم یو طالبانو عقیده موجود بیا کار جوړ د طالبانو. امام رازي ټول دغه علومو ته اشارې کړي دي تاسې به کتلي طالبانو خو فکر نه کوم. طالبانو دنیا کې په بلاغت کې ډېر ښه تفسیر چې ده تفسیر کشاف ده او اوس مثلا زه که د بلاغت یوه خبره له چا نه نقل کړم طالبانو د افغاني جامعه کې داسې نادره ده اوس مثلا د بلاغت ښه تفسیر په دنیا کې تفسیر کشاف ده. ما یوه خبر نقل کړله د بلاغت په اړه باندې مولا رتویل معتزلي خو به نه یې میل ولې وی تا خو د معتزله او له تفسیر نه خبر نقل کړم د عقیدې خبر مې نقل کړی موږ او د معتزله او اختلاف په څه شي کې ده عقیده کې ده نو ما د عقیدې خبر نقل کړی که د بلاغت نو ولې ما ته معتزلي وایي. نن طالبانو افغاني جامعه کې داسې خبره خپره ده الله دې دام له موږ نه ورک کړي دا د علم سره ډېر ټکر کوشش وکړي طالبانو چې علومو د مختلفو علماو کتابونه وګوري اوس د بلاغت په ساعت پورې معتزلیت ته تناول لري او خپل کار کوي طالبانو تاسې به مزل کوئ وړاندې به ځئ نو بیا خو الحمدلله هر قسم تفسیرونه سره بیا په قرار درته وایم اخر کې طالبانو امام سیوطي چې کله اتقان ختموي دی وایي قوم غلب علیهم الجهل وطمعهم بعضې داسې علما تېر سوي دي چې جهل پې غالب ده خالص تقلیدي بس پلار و نیکه مې څه ویلي همدا به ثابتوم دا مه ثابتوه علم وګوره علم څه وایي. واعماهم حب الریاسه ړانده کړي دي حب د ریاست او کاڼه کړي دي قد نکبوا عن علم الشریعه دوی له علم د شریعت نه اوښتي دي ویر کړی ده واکبوا على علم الفلاسفه ټوله توجه علم دی چاته کړي وتدارسوه په خپل مابین کې ټول عمر په دې تیر کړی یرید الانسان منهم ان یتقدم. طالبانو زه پوهېږم چې په یو ورځ کې خدا نه کیږي ځکه ټول عمر مو په دې کې تیر سوی د منطق د سړي ذهن قوي کوي ویلې بیا راته که نه زه نه وایم دی وی طالبانو یرید الانسان منهم ان یتقدم سړی داسې غواړي چې زه مخته لاړ سم ویأبى الله الا ان یزیده تأخیرا الله منع کوي له دې نه چې په منطقو کې پرمختګ نسته قسم په الله که زه وایم و طالبان ولې داسې کوئ تاسې مازغه خو هم نه یي خراب یرید الانسان منهم له دې فلسفیانو نه ان یتقدم دی وایي چې په دې باندې به زه په مخ لاړ سم خو ویأبى الله الا ان یزیده تأخیرا ویبغي العزه دی په منطقو کې عزت لټوي ولا علم عنده فلم یجد له ولیا ولا نصیرا. سخته طالبانو د امام سیوطي له منطقو سره ورانه ده داسې ورانه ده ورسره طالبانو. قول المشرق فی التحریم المنطق یو کتاب جوړ کړی ده دنیا د بلا علماو نه اقوال نقل کړي چې حرام ده بل کتاب یې جوړ کړی ده صون المنطق والکلام عن فن المنطق والکلام په دې کتاب کې بیا دا ذکر کړی چې دا یوه دسیسه وه د کافرانو یوه دسیسه په اسلامي امت باندې اسلامي امت یې دې په واسطه باندې شاته وغورځاو خبر خو پوهېږئ دواړه بیا تاسې وګورئ ذاتي بس ده
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الله پاک منګه علما عاملین وګرځوي. الله پاک د دې ثواب انبیاء او صحابه او تابعین او تبع تابعین محدثین او فقها او اصولیون ټول امت مسلمه علما او ته ورسوي. موږ والدین او د چا والدین چې وفات الله پاکه هغوی ته ثوابونه ورسوي. د چا والدین الله پاکه ژوندي وي دې ته حیات مدید ورکې. الله څوک غیر متأهلین وي شرعي نکاح نصیب کې. څوک الله پاکه متأهلین وي اولاد نه لري صالح اولاد الله ورته نصیب کې. الله پاکه موږ ته علم نصیب وګرځوي. الله علم استدلالي او علم تحقیقي راته نصیب وګرځوي. الله پاکه موږ نه د اسلام د دین خدمت واخلي. اسلام بیرته خپل حالت او دبدبې ته ور وګرځوي. ټول اسلامي امت را بیداره کې. الله موږ د حق داعیان وګرځوي. الله پاکه موږ په انحصاري علم باندې مه غکوي. ټول هغه علومو د بشریت او د اسلامیت ته الله موږ متوجه کې. الله پاکه د موږ مدرسو د ټولو دینی مدارسو حفاظت وکړي. الله پاکه د افغانستان اسلامي امارت ته دوام او بقا ورکړي. ځکه دا د ټولو افغانانو د اسلامي امت دپاره کور ده نه د افغانانو دپاره. یا الله پاکه دغه فکریه او دغه اسلامي خلافتو امارت یا الله پاکه نور اسلامي نړۍ ته خپور کړي. الله پاکه وی رسوي. الله پاکه دینی مدارس علمی تحقیقاتو باندې ونازوي. الله پاک شهیدانو باندې رحم وکړي. شهادتونه قبول کړي. مجاهدینو ته فتح ورکړي. خصوصا الله پاک د حماس مجاهدینو ته بیت المقدس کې فتح او ازادي نصیب وګرځوي. الله پاک فاتحین و غانمین وګرځوي. الله قدس د مسلمانانو دپاره جای وګرځوي. مسلمانانو د ازادۍ سبب مسلمانانو ته آزاد وګرځوي. الله پاک بعضو ملګرو دعا غوښتي څوک مریضان دي نور حاجتونه لري ټول حاجتونه الله پاک پوره وګرځوي. الله پاک د موږ د مدرسې د جوړېدلو اسباب راته برابر وګرځوي. الله پاک جامع مسجد راته پکې جوړ کړي. ټول مشکلات الله پاک حل وګرځوي. رب اغفر ورحم وانت خیر